السلام علیکم ګرانو قدرمنو ملګرو د پروګرام مشالونه سره زه یم وحید یوسفزي تاسو ته پته وي ګرانو ملګرو چې موږ د همیشه لپاره د پښتنو د فنکارانو سره د آرټسټانو سره موږ مرکې کوو هغه استادان لیکوالان فنکاران شاعران دغه موږ راوچتو هغوی سره د هغوی په ژوند باندې خبرې اترې کوو نن هم موږ په پېښور کې موجود یو په شاډیره کې او په هغې کې موږ د یو ډېر استاد فنکار سره موږ نن مرکه راوړې ده ستاسو لپاره د هغوی سره به د هغوی په ژوند او غم باندې خبرې کوو چې هغې د پښتنو له څومره وخت ورکړی دی پښتنو لپاره څومره کار کړی دی هغوی آرټسټ هم دي ډرامهنګار هم دي تکلنګار هم دي بلا ډېر کار یې کړی دی دغه به هر څه به موږ نن ښایو تاسو ته په مشالونه کې او په دغه مشالونو کې به د هغوی په ژوند او غم باندې خبرې اترې کوو تاسو به راسره اوسئ په دغه مشالونو کې به نن هغه پټې خبرې به هم را څرګندوو کوم چې د هغوی په زړه کې کومې خبرې غوټه دي یا کومې خبرې مرسته کول غواړي دغه هر څه به نن په مشالونو کې تاسو ته ښایو راسره اوسئ دغه مشالونه به نن په شاجي صاحب باندې ښایسته کوو دغه ساعتونه به په شاجي صاحب باندې ښایسته کوو شاجي صاحب به نن زموږ سره په پروګرام کې زموږ سره موجود دي د هغوی دغه خبرې د هغوی دغه یادونه په تاسو سره شریکوو زموږ سره اوسئ جی ګرانو قدرمنو ملګرو نن زموږ سره په مشالونه کې فرید الله شاه حساس صاحب زموږ سره موجود دی چې د هغوی سره به د هغوی په ژوند د هغوی په فن باندې خبرې اترې کوو نن د هغوی په دیره کې په شاډیره کې موږ موجود یو فرید الله شاه حساس صاحب په مشالونه کې ورته هرکلي وایو کوم چې د ایم ټي وي لخوا یو کوشش روان دی او موږ غوښتل په هغې کې یو موږ ستاسو هم راغلی موږ به چې تاسو سره یو ناسته وکړو تاسو سره وخت واخلو ستاسو چې کوم د کیریر کوم آغاز دی یا څومره کار مو د پښتو دپاره کړی دی هغې باندې تاسو سره مشغول شو نو اول خو ستاسو ډېره زیاته مننه چې زموږ لپاره وخت وویسته او شکریه مو ستاسو ته هرکلي ډېره مننه زه ستاسو ډېر زیات مشکور یم د ایم ټي والا ټولو ملګرو چې کوم دی مشکور یم چې تاسو دلته شاډیرې ته راغئ او ما له همدا درنه وخت راغی فرید الله شاه حساس صاحب چې په کوم په شاجي المعروف شاجي صاحب پیدا وخت مو چېرته کې پیدایش هم چېرته کې وشو او چېرته کې مو سترګې وغړولې تعلیم مو څومره حاصل زه چې په کوزه پېشتاخره کې په کال 1968 1968 کې پیدا شوم او زموږ پلار په نیکونو د دې ځای اوسېدونکي دلته یو زیارت دی حضرت بابا فضل قدوس المعروف حضرت بابا دا زموږ نیکه دی او موږ د هغوی په نسو کې راځو دلته کې زه په کال 1980 کې پیدا شوم پرایمري تر درېیمه پورې سکول ما چې کوم دی نو د کلي یو لویر میډل سکول و په هغې کې ویلی و بیا د هغې نه پس څلورم کلاس صدر کې یو پرایویټ سکول و سن پیټریک اے وي میډل سکول د هغې نه
هغه ځای نه ما چې کوم دی نو بیا شپږم پاس کړو او د شپږم نه پس اووم نه تر لسمه پورې ما اف جي سکول کې سبق ویلی بیا سپیریور ساینس کالج نه بیا ما بی اے کړې وه سټیټسټک او اکنامکس زما سبجیکټ و د هغې نه پس بیا پرایویټ چې کوم دی ما پښتو کې تا خو ډېر په ترتیب سره تاسو دې فن ته څنګه راغلی څنګه چې انسان لوبې کوي په دغه لوبو په وخت کې انسان شوق کوي چې یاره زه لوی شم زه به دا جوړېږم دې فن ته څنګه راغلی زړه کې راوچت شو یا خواهش هم څنګه ما چې څنګه تاسو ته یو خو زموږ کورنۍ ډېره مذهبي کورنۍ ده که نه سیدان په هغې کې بیا زموږ د کور ماحول ظاهره خبره ده ډېر زیات سخت ډېر سټریک زما والد صاحب فوج کې پاتې شوی او ډېر یو هغه موږ ډېر یو ډسپلن ماحول کې دوی کړي خو په دې کې لکه زموږ یو کشر تره و هغه لږ د فلمونو شوقي نو هغه به چې فلم له تلو داسې پټ په پټه به زه هم ډېر ماشوم وم ډېر مطلب چې داسې اووه اتو کالو هغه به زه ځان سره بوتلم ما به خپل هم زما د پلار نه په پټه فلم له تلو او زه به هم کله ناکله ځان سره بوتلم چې زموږ کورونه بیل وو چې چېرته به هلته کې زما شپه وه نو بس هغه به بیا هلته هغه فلمونه کتو سره یو خو چې کوم دی هغه یو شوق بل د لوستې شوق هم زما د څلورم کلاس نه چې کوم دی نو ما به دا د ماشومانو کیسې دا کتابي شکل کې وي واړه کتابونه وو هغه به ما لوسته ډېر په مینه پورې او چېرته به هم چې د په اخبار کې څه داسې کیسه وه کهاني به وه هغه به چې کوم دی نو بس زه به ورپسې لکه د لیونو ګرځېدم خو ما ته دغه اندازه خپله په دغه وخت کې هم دا نه وه چې یاره زه به چې کوم دی نو داسې د لیک میدان طرف ته راځم یا زه به ډراما لیکم یا به په هغې کې کار کوم ځکه چې کومو کسانو زما په ډراما کې کار کړی دی وروستو بیا چې کوم دی نو چا سره ما په ډراما کې کار کړی دی نو هغې کې داسې کسانو چې ما خپل یو ډېر لوی خوشنصیبي بلکې ما ویل چې خوب وینم چې لکه دې سره چېرته ما ناسته وکړم بالکل تاسو کیریر آغاز تاسو د کوم سن نه کړی دا موده تاسو ته معلومه ده بالکل لکه د کال یو کم نوي نه ما د لیک آغاز کړی دی وحدت اخبار نه چې کوم دی نو هغه ما دغه شروع کړی و او هغه وخت کې زما خیال چې زه په تھرډ ایئر کې د بی اے تھرډ ایئر کې سټوډنټ وم او هغه وخت کې چې کوم دی نو ما دا غزل داسې لیکلی وحدت اخبار ته ما وړی نو نورالبشر نوید صاحب چې کوم دی د نوي لیکوالانو دپاره یو صفحه به د نهې په ورځ باندې وښکه او هغې کې به د هغې غزلې او دا نظمونه چاپ کېده نو هغې کې زما هغه غزل چې کوم دی هغه چاپ شوی خو هغه غزل چې ما کوم شکل کوم ترتیب کې وړی و نو هغې کې بشر صاحب بیا دونه چینجز کړي وو ځکه چې هغې کې ډېرې غلطۍ وې که نه هغې چې بیا هغې اصلاح کړې وه نو هغه زما غزل کم و د بشر صاحب زیات شوی و خو بهر کې زما په نوم چاپ شوی و ګرانو مینهوالو زه تاسو ته یو خبره بله هم وکړم یو خبره پکې بل هم ترمنځ راووته تاسو ته به دي به تاسو صرف د یو ډرامهنګار په حیث باندې پېژندلي یا د یو اداکار په حیث باندې به تاسو پېژنئ خو ښاغلی شاجي صاحب چې کوم دی نو هغه شاعر هم د شاعرۍ دا خبره هم ولې پټه ساتي شاعري ما کړې چونکې واحد صاحب ډېره کمه ده او د شروع په وخت کې چې کوم دی ما آغاز هم د شاعرۍ نه کړی چې څنګه لکه ما تاسو ته ویلي خو هغه بیا یو خو د زور یو خبره وه هغه وخت کې بس داسې وګڼئ چې څه د عشق یو پیرې میرې چې کوم دی نو زموږ په مذهبو باندې راخور شوی لکه دا خلک چې کومې خبرې کوي چې یاره شاعران به چې نو خامخا بغیر د عشق چا شعر نه دی لیکلی دغه شان دا صحیح ده دا صحیح ځکه تاسو لکه متفق یې چې خامخا دا وي شاعر به شاعر نه وي چې عشق نه عشق نه کړی ده بلکې زه دا وایم چې هغه عشق چا نه کړي هغه اړو حسب نه ده هغه د انسان ویلم زما خیال چې راګرځي ځکه چې دا عشق داسې دی چې دا هغه رحمان بابا هم ویلي دي که نه چې څه شی د رحمان په عاشقۍ کې سترګې وشي
څوک چې وایي عاشقړون دی هغه خوار شي هغه خواشه د رحمان په عاشقۍ کې سترګې وشي څوک چې وایي عاشقړون دی هغه خوار شي که نه نو که د رحمان بابا سترګې چې کوم دی په عاشقۍ کې کېږي نو موږ خو زما خیال دی چې د رحمان بابا د خپو ګردم نه یو دغه کمې سترګې چې مباشکه کې شوي دي دغه بیا وروستو ړندې شوي ولیدي بینایي چې کومه ده برقرار ساتلې ولې زما خیال چې زه که لیکوال یم که نه نو هغې کې د ټولو نه لومبې زما د عشق چې کوم دی د هغې لوی کمال دی که زه عاشق شوی نه وی نو زه به لیکوال نه دا هم ډېره زیاته خوشحالي دغه شاعري چې مکمل کړې ده څومره شاعري مو اوس کړې ده ډېره کمه ده څه دومره نه ده یو لس اته غزلې چې کوم دی نه دومره نه دي یو لس پنځلس غزلې دي او هغې نه پس هم ما څه آزاد نظمونه لیکلي دي کله ناکله داسې وي چې څه احساسات څه فیلینګز داسې راشي چې هغه سړی وایي چې زه ولیکم اما لیکلي خو ما چا سره شریکې کړي نه دي بس ځان نه چې کوم دی پرتې دي او نه زه هغه د دې جوګه ګڼم ځکه چې هغه څیزونو نه زه خپل هم څه ډېر زیات مطمئن نه یم که نه نو هغه چې دومره یو هغې کې یو سټنډرډ نشته دی دونه یو معیار یې نه دی چې هغه مطلب چې څوک پیلولي هغه دا وایي چې یاره او دا ښه شی دی نو هسې د چا وخت پې خرابول نه دي کړی د کوم وخت نه چې تاسو راتېر شوي یې په کوم وخت کې ستاسو د کیریر آغاز کېږي تاسو د فن سره منسلک پاتې کېږئ دغه وخت کې فن او فنکار یو لوی جرم ګڼلی کېږي تاسو ته څه داسې خنډان چې تاسو وایئ چې هغه وخت کې زما بابا هم زما نه مې خبر یو کشر تر و هغه زما نه خبر و او هغه به چې کوم دی زه په خپله دغه فلمي دنیا ته به یې زه بوتلم موږ به فلم هم کته دغه پردې ته به موږ کېناستو تاسو دغه هر څه ته تاسو په کوم نظر باندې ګورئ بیا چې کله ستاسو بابا ستاسو نور ترونه تاسو نه خبر شو چې شاجي چې کوم دی هغه دغه پردې ټوله هم ځي بلکې په دغه میدان کې په هم یې خبر بیا څه احساساتو د ستاسو د بابا ستاسو د ترونو هغې فیلینګس واحد صاحب ما خو تاسو ته وویل چې د لیک په حواله خو ما ته څه داسې خنډان مخې ته نه و راغلي خو کله چې ما کې د فنکارۍ چې کوم جراثیم دي هغه دونه زورور شو چې زه ریډیو پاکستان ته بیا لاړم او دا د کال 1990 خبره ده بیا یو نوي خبره ده او هلته کې بیا وایس اډیشن زموږ وشو په هغې کې بیا ایز ا ډراما آرټسټ زه سلیکټ شوم ریډیو پاکستان پېښور ډکه نو هغې کې عرفان الله عرفان صاحب چې کوم دی هغه د هغه ډرامې ډومبی زموږ پروډوسر هم و او هغې چې کوم دی نو زه انټروډیوس کړی وم ریډیو پاکستان کې نو هغې نه چې زما والد صاحب خبر شوی یقین وکړي په هغې زه دونه والی وم چې زما د املا نه په والو باندې وینې وختې او لکه بس هغه بیا وخت سره چې کوم دی هغه هار مونږ هم نه منلو والد صاحب ته هم مونږ څه نشو ویلی ځکه چې هغه ځان له زمونږ د سر اسمان د سر سورې هر څه دی لکه خو هغه ته هم دا اندازه وشوه چې دا سړی چې کوم دی نو د اورېدو نه دی نو بس بیا وخت سره ومنلی شي هغه څیز چې کوم دی دغې نه اندازه کېږي چې ستاسو بابا څومره سخت ډېر سخت لکه او مکمل لکه او د هغې هم هغه سختي ده چې زما خیال دی که په ژوند کې مونږ چېرته کې څه یو مقام حاصل کړی دی نو هغې که څه سختي کړې یم د هر پلار د خپلو بچو سره چې سختي کوي هغه زما خیال دی ځان دپاره نه کوي د هغه د خپلو بچو د مستقبل دپاره کوي په هغه وخت کې بچي په هغه څیز پوهېږي نه او هغې دا محسوسوي چې ګینې دا پلار مونږ سره زیاتې کوي یا ظلم کوي یا چې کوم دی دا دونه سختي ولې کوي خو وروسته بیا احساس کېږي اوس مونږ خپله د بچو پلاران یو نو مونږ ته دا احساس کېږي چې زمونږ پلار مونږ سره څه کړي دي سلام دی د هغې جذبو ته او د هغې چې کوم د جذبې دي د پلارولۍ هغه ګرد ته زه خپل ځاني چې کوم دی نشم رسېدلی فریدالله شاه اساس مو څنګه خوښ څنګه اساس څومره انسان کې څومره حس چې کوم دی څومره وي یا احساس طبیعت چې کوم دی زما په خیال شاعرانو طبقه شوه یا د فنکارانو شوه یا دوستان شو دا ډېر زیات حساس شو دا حساس نوم مو څنګه خوښ څنګه ضرورت ستاسو د نوم سره Thank you.
جی ګرانو ملګرو یو ځل بیا تاسو ته هرکلی وایو پروګرام دی مشالونه زه یم واحد یوسفزی او نن زموږ سره شاجي صاحب مېلمه دی فرید الله شاه حساس صاحب تاسو د کیریر آغاز تاسو وړاندې کړی په هغې کې تاسو شاعري کړې ده شاعرۍ نه پس بیا تاسو ریډیو ته تللي یې په دغه ریډیو کې تاسو څومره ډرامو کې هم کار وکړو او بیا د لیک وخت ته پکې څنګه ملو شو یا دغه اراده هم څنګه لرئ ریډیو ته د ریډیو صداکار جوړېدو نه وړاندې ما لکه لیک آغاز کړی و د وحدت اخبار نه څنګه چې تاسو ما تاسو ته ویلي د شاعري نه پس هم د نورالبشر نوید صاحب چې کوم دی په وینا باندې هغې دا وی چې یاره د شاعرۍ په ځای کې ته نثر لیکې ځکه چې ما هغه وخت کې یو تکلما ټایپ یو مزاحیه مضمون لیکلی او د هغې نوم هم و دا مزې په ښار کې نو هغه چې هغې وکتو او هغه وخت کې کمپیوټر نو کمپوزینګ نو اخبار به کاتبانو چې کوم دی په ګوتو باندې لیکلو نو کوم کاتبانو چې هغه مضمون لیکلی و هغې ورسره ډېر زیات خندلي وو هغې ډېر یو خوند یې اخیستی و هغې بیا بشر صاحب ته ویلي چې یاره دا شی خو ډېر زیات ښه دی نو زه چې بیا لاړم وحدت اخبار ته بشر صاحب ویل چې یاره شاعري خو ستاسې ما کتلې ده هغه کې مطلب ستا دونه یو کمانډ نشته یا دا ما ته نه ښکاري چې ته په هغې کې څه نوم جوړ کړې خو دا د نثر چې کوم تا دا څیز لیکلی دی دا نور ته لیکلی شي یا داسې نور ته کولی شي نو ما ورته چې ولې نه نو وایي خوښه دې نه ده چې زه لکه هفتوار یو کالم هم په دې نوم باندې ته شروع کړي ما ویل دا خو به ډېره ښه خبرې ځکه چې هغه وخت کې په اخبار کې د یو مضمون یا یو آرټیکل راتلل کم از کم زما غوندې کس دپاره ډېره لویه د خوشحالۍ خبره وه او ما خپل ړومبی آرټیکل هم چې کله اخبار کې چاپ شو نو په ټول خاندان او په ټول کالج کې په خلکو باندې ګرځولو او چې دا وګوره چې کوم دی نو اخبار کې زما چې کوم دی نوم راغلی زما نو د هغې نه پس چې کوم دی هغه سلسله دا مزې په ښار کې دي دا کالم ما وحدت اخبار له شروع کو تقریبا دا 4-5 کاله مسلسل کنټینیوسلی دا وحدت اخبار له ما لیکلی نو چونکې ریډیو ته زه بیا د صداکار په طور هله تلم چې ما لیک زه یو لیکوال وم بیا صداکار شم نو چې صداکار شم آلریډي هلته بیا چې ما ته کله موقع میلو شوه د ډرامې لیکلو نو ډرامه چونکې ما مخکې لیکلې نه وه خو په ډرامه کې ما کار د ریډیو کړی و نو د هغې د هغه لوازماتو نه څه لږ ډېر زه خبر وم نو ځکه چې ما ته کله موقع میلو شوه نو بیا ړومبی ډرامه چې کوم دی نو فیصله په نوم باندې او دا لیاقت سیماب د دې پروډوسرو د رایټر په حیث د ډرامې رایټر په حیث د ریډیو ډرامې په حیث رایټر په حیث چې کوم دی نو لیاقت سیماب صاحب بیا په ریډیو کې زما دا ړومبی ډرامه کړی دا زما خیال دی د 1992 خبر او فیصله ډرامه نعیم جان صاحب او نثار عادل صاحب او داسې یو څو نور سینر کسان چې کوم دی په دغه ډرامه کې کار کوونکي او ډېره ښه خبره ده ستاسو غونډه خلکو چې کوم دی دوی ولس ته ضرورت دی دغه کوم ریډیو کې کار چې کوم دی هغه ډېر زیات ضروري او ډېر زیات اهم دی د ریډیو نه پس بیا راځي ټلویزیون کې ایز آرټسټ یا یو لیکوال په حیث باندې کله وپېژندلی شوی کله په شیشه باندې ریډیو سره چونکې بس دا دواړه سره تړلي یو میډیم دي او کوشش شاجي صاحب زموږ چې کوم فنکاران هم هغې نه تپوس کوو که نه یا نو زما په خیال ریډیو یو ډومبی دروازه او د هغې نه پس بیا ټلویزیون ریډیو کې اصل کې لکه د زده کړې په هغه وخت سره موقع به ډېرې زیاتې وي او که تاسو دا صرف دلته د پښتونخوا نه که د پاکستان تاریخ وګورئ نو په هغې کې چې څونه لوی لوی آرټسټان تېر شوي دي لکه فلم سټار محمد علي دا د ریډیو آرټسټ مصطفی قریشي دا د ریډیو آرټسټ محمد کبیر خان دا د ریډیو آرټسټ داسې ډېر چې کوم دی لکه ښه آرټسټان د کراچۍ طلعت حسین دا د ریډیو آرټسټ بیا فلم ته تللی دی او ټي وي ته تللی دی نو ریډیو دا وه چې دلته کې به زده کړه ډېره زیاته کېده نو موږ هم ریډیو کې ډېر څه زده کړي وو یو کوشش د ټي وي طرف ته وو خو ټي وي هغه وخت کې ډېر زیات ګران و هغې په دروازه باندې ننوتل هم یو ډېر مشکل کار و 3 غنټې به په ریسپشن کې مونږ ناست وو چا به دننه نه پرېښودو
خو د هغې باوجود موږ هغه خپل محنت هغه شوق چې کوم و هغه جنون چې کوم و هغه دومره حده پورې چې بس موږ به کولو انتظار به هم کولو زه اوس هم کله ناکله دا سوچ کوم چې په دې پښتونخوا کې زموږ په دې سیمه کې هغه وخت اوس خو ډېرې اسانتیاګانې شوي هغه وخت کیدای شي زمانه ښه لیکوالان هم موجود وو زمانه ښه آرټسټان هم موجود وو خو که هغې چا نه دي پېژندلي او هغه مخې ته نه دي راغلي نو هغې دغه سختو ته غاړه نه دی موږ سره به وو ډېر ښایسته ښایسته ملګري به وو خو هغه به چې دغه سختو ته به یې وکته د کړاوونو ته به یې وکته نو هغه به دا و چې په منځه لار کې به یې حوصله بیلو ده او چا به 10 قدمه تللی څوک په 20 قدمه تللی بله به دا خبره هم چې تاسو دلته په پېښور کې په سره پاتې کېدی که نه ټلویزیون ته تګ راتګ مونږ زما په دومره ګران نه و د نورو زندو یا د نورو ښارونو په نسبت باندې دغه خبره ستاسو په خپل ځای باندې دا هم صحیح خبره ده ښه خبره ده خو هغه چې کوم انتظار وکړه هغه نږدې و که لرې و خو د ټي په ګیټ دا ناستې چې کوم دی که نه انتظار ډېر بد شی دی بیا داسې چې لکه هغه ریسپانس تا ته نه وي هر هغه څیز یو شاباسې یا یو چې کوم دی تا ته یو څیز چې کوم ملاویږي هغه د لکونو کروڑونو روپو نه زیات یو کار کوي او مایوسي هلته کې ډېر زر خورېږي او ډېر زر خاص کر یو ځوان چې کوم دی د هغه چې کوم جذبې هغه ډېر په یو موج کې وي هغه جذبې چې کله لاره وده نه مومي که نه یو وده نه مومي نو هغه بیا خامخا بس همت بیلي هغه وي بس پرېږدله هر څه ختم شي د ټلویزیون ته تاسو لومړی کوم کار چې کوم ځای تاسو کوم ملي شي ټلویزیون کې په ما چې تاسو ته ویل دغه کوشش په وو ما خپل ځاني چې کوم دی ټلویزیون کې ایز آرټسټ کوم دی ډېر کوشش کړی او ایز آرټسټ همایون هما صاحب ډرامه وه عزیزجا صاحب کړې وه میم زرمین نوم و اسماعیل شاهد صاحب پکې یو مین کردار و چې هغه بیا په زما خیال دی دغه ډرامه په اردو کې بیا جوړ کې عادت نه دي نو هغه دغه ډرامه کې یو ماینر غونته کردار عزیزجا صاحب موږ ته راکړی و هغه کې بس ما خیال صرف خپل ځان ته خپله پېژندلی نو چاته پته نه وه لګېدلی چې ګیلزم په دغه ډرامه کې یا به کلیوالو به وایي چې دا زموږ کلیوال دی چې ځي هغه نه خو په ډرامه کې راغلی کردار دونه ورکوټه زموږ خواهش خو و چې لکه ډېر دی راشو هغه بس ماینر څه کسانو کې ودرو بیا د هغې نه پس داسې چوټې موټې وړوکي کردارونه چې کوم دی څو ډرامو کې خو د هغې نه پس په پی ټي وي کې پېښور سنټر کې بیا زما چې کوم یو ځای جوړ شو یو مقام جوړ شو یو نوم جوړ شو نو هغه د یو لیکوال په حیث چې کوم دی نو زما کومه انټري وه او هغه زما خیال چې په کال 1990 کې علمزیب عامر صاحب د ماشومانو یو پروګرام به کولو مشالونه دا ستاسو دا پروګرام چې کوم نوم دی په دې نوم باندې د ماشومانو یو پروګرام و مشالونه نو هغه لیکل ما شروع کړي نو د هغې نه پس بیا د لیک پی ټي وي سره زما یو باقاعده آغاز وشو د هغې نه پس بیا ډرامې هم تاسو لیکلې او بیا ډېر کار پکې بیا بس دغه خبرې جاري ساتو ګرانو ملګرو اخلو دلته کې یو وړه شاتې دمه د هغې نه پس مې بل ته بیا راځو په دغه مشاهدونه کې زمونږ د شاجي صاحب سره ډېرې زیاتې خبرې پاتې دي دغه هر څه مخکې وړاندې کوزو د یوې وړې غونډې ته مې وروسته جی ګرانو ملګرو یو ځلې بیا تاسو ته په مشالونه کې هرکلی وایو زموږ سره ډېر خوږژبی لیکوال د نثر په والا ډېر خوږژبی لیکوال فرید الله شاه حساس الباروق شاجي صاحب زموږ سره موجود دی د هغې سره د هغې په ژوند او فن باندې خبرې اترې روانې دي تاسو سره به د ډرامې په حواله باندې دغه خبره به مخ وړاندې بوځو خو یو بله خبره زما ذهن ته دا سات راځي او هغه د پښتنو فنکارانو په حواله باندې ده چې زموږ داسې د شمار څو فنکاران شته دی چې هغې د پښتو دپاره یو ټکی کار نه دی کړی د دې په شا څه راز کیدای شي تاسو په دې د فن په دې نړۍ کې ډېر زیات پاتې شولې ډېر زیات کار مو پکې وکړو د دغه اصل راز به زما په خیال تاسو ډېر خبرې دا ولې تاسو د چا خبره کوئ لکه زموږ سره رنګیلا دی زموږ سره احمد فراز دی زموږ سره نور داسې خلک دي چې هغې خو د پښتانه خو دي ولې د پښتو دپاره کار نه دی کړی د اردو دپاره چې دوی خپل ټول ژوند یې وقف کړی دی دې طرف ته یې کتلې قدرې هم دي
څه وجه کې واحد صاحب یو خو زه ډېر معذرت سره دا خبرو کوم چې پښتون قوم چې کوم دی دا قدردان قوم نه دی لکه دا د خپلو خو خلکو د خپلو آرټسټانو خپلو هنرمندانو چې کوم دی قدر کوونکي قوم نه دی. احمد فراز صاحب تاسو ذکر وکړو د هغه په حواله سره خو زه دونه قدرې ویلی شم چې زیات معلومات زه نه لرم چې لکه هغه دلته کې فرض که کوهاټ کې و او دلته کې و نو دلته په مقامي سطح باندې مغه چا نه منلو خو هغه چې همدغه لاهور منلو ته څوک تیار نه همدغه احمد فراز صاحب دی هغه چې دغه کوهاټ نه لاړې لاهور او اسلام آباد کې ډېره شو نو په بین الاقوامي سطح باندې ومنلی شو او دا زموږ د دې پښتونخوا چې هر آرټسټ دی هغه سره عمده کسې شوي دي. رحیم ګل زما خیال دی د اردو یو ډېر لوی لیکوال دی. عجب خان افریدی وړومبی فلم چې کوم دی بطور ډایرکټر او بطور لیکوال د هغه فلم داسې نین تارا جنت کی تالاش او بلا خسته خسته ناولونه او د هغه خپل چې کوم یو سوانح عمري ده لکه د هغې دغه کتاب نوم داستان چوړه دا رحیم ګل صاحب هم د کوهاټ او چې دلته کې زما خیال دی چې هېڅ چا نه پېژندي او لاهور ته چې لاړې نو یو بین الاقوامي شهرت یې وموندو. د رنګیله صاحب خبره تاسو وکړه نو د رنګیله صاحب په حواله سره دونه به درته ووایم چې دا په دغه شبستان سینما چې کومه پخوا فردوس سینما وه پېښور کې دلته وایي د چیو یو هوټل و په هغې کې به د رنګیله صاحب چې کوم دی نو خلکو ته چای کوي ماشوم او پخوا ګیس میس نه نو په دړو باندې به دا چای پخېدې د هغې هغه سکاره چې کوم به پاتې شو هغه سکاره به در اخیستو په دیوال چې کوم دی په هغې باندې به تصویرونه په اسکارو سره جوړو. د ایورنیو سټوډیو مالکو هغه راغلی و چېرته کې او هغه هوټل کې چای مې څښلی هغه تصویرونو ته چې کتلي وي دا څوک جوړې وي یاره دا دلته یو ماشوم دی دا هوټل کې کار کوي دا هغه جوړې هغه ته معلوم شو چې یار دا خو ډېر یو آرټسټ کس دی لکه هغه راوغوښتو خبرې ورسره وکړي چې دا نه کم عمر کې او بغیر استاده بغیر حساب کتابه دی دونه ښه تصویرونه جوړوي نو هغه وخت کې د فلم چې کوم لوی لوی بورډونه و دا به جوړېده پینټرانو به جوړول هغه ویل که نور څه ني نو لاهور کې به دا خو به پرې جوړو که نه نو وایي ما سره لاهور ته ځي وایي بلې نظم درسي نو رنګیله صاحب دلته کې د چایو په هوټل کې خلکو ته چای کوي چې هلته لاړو لاهور ته نو هر سهار څه شو د پښتو په حواله سره تاسو دغه خبرو که چې هغې پښتو له څه کار نه دی کړی یو خو دلته کې د پښتونخوا خلکو زما خیال دی چې د هغې څه قدر نه دی کړی بل هلته کې بس هغې ته بیا هغه مواقع هم نه میلاوې دي چونکې هغې ته د اردو ژبې یو لوی میډیم میلاو شو او په هغې کار کولو نو بس ځکه بیا هغې هم رستو نه دي کتلي. راځو شاجي صاحب دې طرف ته راځو تاسو پی ټي وي له ډرامې یو شمېر ډرامې تاسو لیکلي دي که د هغه مشهورو ډرامو نومونه راته واخلئ چې دا تاسو چې کوم کار کړی دغه لږ نور ما سره بچي. ما خو تاسو ته وویل چې پی ټي وي دپاره لومبی ما مشالونه پروګرام د ماشومانو دپاره بیا کریم خان صاحب سره یو پروګرام الف لیلا ټایپ چې کوم دی د پښتو ډرامه وه د ماشومانو دپاره ښه کوه بد نشته دا هغه ډرامه وه. بیا لومبی یو سیریل زما چې کوم دی په 1998 کې دا چې کوم دی نو سوري په نوم باندې شوی و او دا اعجاز دا سیریل و 18 کسته ډرامه و ده د 500 منټو 18 کسته ډرامه سوري دا دې پروډوسر چې کوم دی اعجاز احمد نیازي و بیا د هغې پسې کال پس یو کم 9 نوي کې چې کوم دی نو هغه ستړې لارې هغه چې کوم دی د دې پروډوسر هم اعجاز نیازي صاحب بیا د ماشومانو دپاره د اردو یو نیټورک ډرامه ما لیکلې وه د جګنو په نوم باندې دا په 2001 کې یا 2000 کې وه د دې پروډوسر کریم خان صاحب بیا ورسره چې کوم دی نو اسارټډ پلې هم داسې شوي دي هغه اسارټډ پلې لکه اذان ده چې کوم ډرامه وي چې هغه یو قسط ډرامه وي لکه هغه هم بې زیاتې لیکلې وي. نیازي صاحب سره بیا یو 19 کسته د 500 منټو یو ډرامه رواج په نوم باندې دا شوې وه بیا د هغې نه پس کامیډي پښتو سیریل د 500 منټو پټ پټوڼې واجد الله جان صاحب د دې پروډوسر
پیښه کې تیښته دا هم د 500 منټو یو سیریل و زما دیارلس کیسته نواب علي د دې پروډوسر 26 کیسته د پی ټي وي نه بیا چې کوم دی نو په 2013 کې زما خیال دی 13 کې لاس د بری کار دی 26 کیسته ډرامه خدا 25 منټه ډرامه لاس د بری کار دغسې د خیبر ټي وي نه زما چې کوم دی نو کاروان سیریل 18 کیسته تګې باران 20 کیسته او 19 کیسته دغسې دا هم سکروټې تګې باران او کاروان د دې پروډوسر هم زه ما لیکوال هم زه ما او په دې کې کار هم کړی و لکه صحیح دی او ما ترې کړی اوس یو کال نیم مخکې یو سیریل شوی فهمید د هغې ډایرکټر و د افغانستان او پاکستان مکس یو کیسه وه هغه چې کوم دی خیبر نه ما لیکلی وه دغسې دورنګي د خیبر چې کوم دی یو کامیډي سیریل و یو 32 کیسته چې کوم دی نو لکه دورنګي هغه موږ لیکلی مې بي چې لکه دې کې څه داسې خوبونه یو سیریل و ورپسې چې کوم یو سیریل اوس بل هم سجاد پورو کړی د هغې نوم ما نه هېرېږي چې څه او په هر کیف دی کې ډېر داسې چې مې بي چې تاسو په دغه ډرامو کې باندې کار کړی دی زیات کار هم په څه باندې کړی طنز و مزاح باندې مو زیات کار کړی دی سنجیده کار مو زیات کړی دی ضرورت مو رسم اثر کې لکه دغه ما خو سټارټ د ډرامې چې کوم دی هغه سنجیده ډرامې نه ما یو آغاز کړی و سورې سنجیده ډرامه وه او بیا دا پټپټونې سیریل چې پی ټي وي دپاره ما لیکلو نو پی ټي وي مطلب دا چې دا یو داسې اداره ده چې دې نه کار کول یا دې نه ډرامه کول دا د ډیرو مرحلو نه تیریږي لکه هلته کې هغه ډسکس کیږي پروډوسر سره هم سکرپټ سیکشن د هغې خپل دی پروګرام منیجر سره هغه شی ډسکس کیږي نو ما چې پټپټونه کولو د هغې د ټولو نه ډومبی اعتراض ده چې شاجي تا خو پی ټي وي د تر اوسه پورې څومره سیریل کړي یا سنجیده دي کامیډي یو ډېر ګران کار دی او دا چې کوم دی ته اوس 50 منټ مونږ په تا باندې دا ریسک په کومه حواله سره واخلو ځکه چې ستا وړاندې د دې نه څه کنټریبیوشن نشته دی چې کله پی ټي وي ته ما خپلې ډومبی ډراما کامیډي ډراما سیریل پټپټونې یو آیډیا ورکا نو هغې مې ډومبی اعتراض دا و چې تا تر اوسه پورې پی ټي وي دپاره سیریس او سنجیده ډرامې لیکلي دي کامیډي ډرامه لیکل ډېر ګران کار دی دا به ته څنګه کې نو هغې ته هم زما دا جواب و چې چونکې ما تاسو ته ویلي وحدت اخبار کې دا کالم زما دا مزې په ښار کې دي د هغې ټوټل چې کوم سټایل و کوم لیک ما کړی و نو هغه هم د کامیډي نه ما ابتدا کړی و طنز و مزاح چې کوم دی لکه هغه ما لیکلو نو هغې ته 2004 کې زما هغه ډومبی کتاب دا مزې په ښار کې دي دغه چاپ شوی و هغه کتاب هم ما هغې ته وښودلو خو هغې تسلي ونه شوه بهر کیف هغه پروګرام منیجر صاحب وویلی چې یاره ته داسې کار وکړه چې یو 3-4 سینه ولیکه د دې ډرامې او دا به مونږ ګورو د هغې نه پس به دا فیصله کوو چې دا سیریل به ته کې او که نه کوو نو ما ورته ویل چې زه به پوره اپیسوډ ولیکم د 2-3 سینو په وجې هغې چې نه تاسو ته ولیکئ نو باقي به چې کوم دی نو خدای خیر کړي نو هغه سینونه ولیکلی شو هغه خوښ کړی شو ډرامه مو شوه پټپټونې او 19 کیسته د 500 منټو او هغه خلکو ډېره زیاته ماشاءالله خوښه په پښتنو فلمونو باندې د پښتو په فلمونو باندې زیات تنقید کیږي مونږ زمونږ ولس که وګورو نو هغې دغه تنقیدونه کوي چې پښتون هغه شان نه دی چې څنګه په دغه فلمونو کې ښودلې کېږي که د ډرامې خبره مونږ کوو نو ډرامه ډېره معیاري ورکړی شوې ده او ته څه ضرورت چې و نو هغه ورکړی شوی دی ولس ته ورکړی شوی دی او هغه ډېر څیزونه چې کوم دي ولس هغه په خپل ځان کې د راوستو کوشش کړی دی چې د دې څیزونو معاشرې ته ضرورت دی مونږ ته ضرورت دی او دا څیزونه مونږ ته ځکه ښایي چې دا مونږ په خپل ځان کې راوړو په فلمونو کې هغه څیز نشته دی بیخي د پښتون خلاف پکې خبرې اترې روانې دي که زمونږ د پښتنو پیغلو ذکر پکې راشي نو زمونږ د پښتنې پیغلې هغه شان نه دي څنګه چې ښودلې کېږي که یا د پښتنو د نشو خبره پکې راشي نو پښتانه دومره هم نشه پرست خلک نه دی نشه پسنده خلک نه دی چې داسې زیات
چې د نشې طرف ته چې کوم دی هغه رجحان یې زیات دي، یا پښتانه چې کوم دي د ټوپک سره سره چې کوم دی د قلم خلک هم دی، د قلم خاوندان هم دی، او ډېر داسې مثالونه زمونږ په وړاندې باندې شته. ولې دا هر طرف ته که مونږ وګورو نو پښتون نیګیټیو چې کوم دی هغه معاشرې ته وړاندې کېږي، ولس ته وړاندې کېږي، نور چې کوم تهذیبونه چې کوم دي، نور کوم خلک چې کوم دی هغې ته پښتون ډېر په بد شکل کې ښودلی کېږي. څه وجه ده؟ واحد صاحب پښتو فلمونه وړاندې څنګه چې موږ د ډرامې په حواله سره خبره وکړه، پښتو فلمونه وړاندې ښه پښتو فلمونه جوړېده، زموږ کلچر سره ډېر سمون پړه، او همدغه وجه ده چې هغه زاړه فلمونه، هغه زړه موسیقي په اوسني موجوده دور کې ما هغه بلیک اینډ وایټ فلمونه اوس هم خوند کوي، او اوس هم هغه موسیقي ښه یو اثر لري. موجوده دور کې به زموږ بدقسمتي دا دی چې د کمرشل شوي دي هر یو څیز، پیسه چې کوم دی نو موږ هر څیز ته د پیسې په نظر ګورو، نو هغه پیسه چې پکې راننوتې ده هغې کې ډېر داسې پیسه لګونکي کسان داسې دي چې هغه واحد صاحب ډېر ښه سوال دی، لکه په کار زموږ زلمی چې کوم کول دی چې هغې کې د فیلډ ډرامه‌نګارۍ طرف ته خلک راشي، خو دا چونکې هر څه په یو شوق سره کېږي، څنګه چې ما تاسو ته وویلې زموږ یو شوق و، یو خواري وه، یو محنت و، کم چې د هنر سره تړلي خلک وو هغې سره موږ ناسته پاسته کړې ده، هغې نه زده کړه کړې ده، او د هغې نه پس چې کوم دی نو دې مقام ته را رسېدلي یو. نن سبا هر څوک چې کوم دی هغه خوارۍ نه بغیر بس یو منزل ته رسېدل غواړي. زما خیال دی چې هغه ګران کار دی، لکه موږ سره که موږ نه څوک څه تپوس کول غواړي، که څه زده کړه کول غواړي، که موږ ته مطلب د چا هیلپ ضرورت دي نو بالکل تابعدار یو، مرستې ته ملاتړ ته موږ سره چې کوم دی رابطه کولو ته بالکل چې کوم دی. که څوک داسې وغواړي چې زه د شاهجي صاحب نه زه زده کړه کوم نو په دغه هر څه په دغه هنر باندې به تاسو پوه کړئ. بالکل چې څومره زمونږ علم دی چې کوم دی مکمل ذات د الله دی، زمونږ د ډرامې په حواله سره چې څومره یو علم دی نو بالکل چې موږ نه څومره کېږي هغه به کوو. جی جی حاجي صاحب تاسو ډېره زیاته مننه چې په دومره مصروفه دور کې، په دومره ډیجیټل دور کې، او نن سبا د 4G وخت دی، د 4G دور دی، په دې کې هم تاسو موږ دومره وخت راکړه د پښتو دپاره او د پښتونولۍ دپاره په دومره وخت وویسته. تاسو ډېره زیاته شکریا ادا کړو، ډېره زیاته مننه مو ادا کړو. د هغې دپاره الفاظ نه لرو چې تاسو شکریا ادا کړو، او انشاءالله که د پښتو دپاره او د پښتونولۍ دپاره بیا هم ستاسو ضرورت دی او ضرور به ستاسو خدمت به د دغه پښتو پښتنو لپاره وړاندې کوو، او د MTV له طرفه د خپل ټول همکارانو لخوا ستاسو ډېره زیاته. واحد صاحب زه هم ستاسو ډېر مشکور یم، ډېره مننه، ښاد و آباد شئ. ګرانو ملګرو، دا و د نن ورځې مشعلونه چې تاسو به یقینا چې تاسو به خوښ کړي وي، او د فرید الله شاه حساس صاحب دغه ژوند او فن نه به تاسو مستفید شوي یې، او د هغې کمې خبرې چې ستاسو په زړه کې وي، کمې خبرې چې ستاسو په ذهن کې وي، هغه خبرې به مخې ته راغلي وي. هغې د په خوله باندې حق خبرې مونږ نن راوستې، د هغې نه به تاسو مستفید شوي یې، تاسو به هغې نه خوندي شوي یې. انشاءالله که ژوند وفا وکړه نو په راروانو ورځو کې به یو بل دا شان عظیم دغه عظیم خلک، دغه عظیم ستوري به مونږ ستاسو ته وړاندې راولو، او د هغې نه به تاسو مستفید کېږئ، د هغې د ژوند نه، د هغې د ذاتي ژوند نه به تاسو مستفید کېږئ، تاسو به ترې خوند او مزه اخلئ. انشاءالله څه ورځې وروستو به بیا د MTV په دغه شیشه باندې تاسو ته بیا حاضرېږم د خپلو ټولو همکارانو کامران احمد، بلال احمد او د عرفان الله عرفان سره ما له راکړي اجازت. چېرته چې مو اوسئ روغ جوړ خوشحاله او بریالي اوسئ. موږ په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ. د لوی الله په امان.